نو السلام علیکم دوستانو، سلام د امید لرم چې ان شاء الله الرحمن ټول براته روغ او جوړی. زه یم یعقوب خان او چې زما چینل نه د سبسکرایب کړای ضرور در سره سبسکرایب کړئ. نو نن د ما ولاګ د پناروي کې یو غر د ډیر جګ ورته راختلی یو دغه پاړه باندې ده او دغه پناروي کې د شاوخوا منطقې زه تاسو ته وښایم په دا ولاګ کې. او مطلب زه په خپل ډیر وخت بعد ورته راوختلم، یو مخ ته زیات ستړی کړم پوه شولې. او دغه لور ته چې ودرېږم ډېر بد باد ده په دا ویډیو کې د باد غږ د پوه شولې. نو راځئ اوس یې تاسو ته وښایم. زه دا کتلی شئ تاسو پوه شولې. ماشاءالله په ناروې کې بل هېڅ شی هم نه دي، خالي د سلمې غره نه اوبه دي پوه شولې. دغه تاسو لیدلی شئ برسېره وریځ ده او کته غره نه اوبه دي پوه شولې. او دا مخامخ چې دا موږ هم د غېږ ورته په دغه چې کې اوبادي ده پوه شولې. یو د غېږ کې اوبادي ده او بل د دې غره ډډې اب پلو هم نږدې اوبادي شته ده پوه شولې. او موږ اوسو په هغه منطقه کې موږ اوس د اوبو په غاړه باندې. نو دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله ډېر یو ښایسته او زبردسته ویو ده. او دغلته دغه دی تلیفون د خدا که چې شکمبم ده پوه شولې. دا او کتلی شئ تاسې. نو دوستانو دا وګورئ، مطلب یو مخ جګ ده ښه. اوس موږ ورته وختونه زه خپله د دې نه مخکې په ویډیو هم جوړه کړې ده. هغه مخامخ غر ده، هغه ته ختلی وم خو دومره یې نه کړم ستړی لکه دغه غر چې ستړی کړم پوه شولې. او یو مخ ډېره سړه سړه هوا لګي، د لاسونه مې را یخ کړل تاسو کتلی شئ پوه شولې. والله یو مخ زیاته زما لاسونه دا وګورئ ګرچې کې مې ورکړله یو مخ زیات یخ ده. نو ماشاءالله ډېر ښایسته شی ده. هغه د مصطفی هم ما سره راغلی دغه ده کیله یې ځان ته وخوړله پوه شولې. پوه شولې دغه د مصطفی هم ډېر ستړی کړو. نو دوستانو په دې غره باندې څوک راوخېږي پوه شولې. سړی یو مخ ډېر ستړی کېږي او وغی کېږي. نو ماشاءالله ډېر خوند یې وکړ. دا غر د صحت دپاره ښه شی ده پوه شوې. باید سړی په هفته کې یوه ورځ غر ته وخېږي. دا تاسو کتلی شئ. واو ایله کله هم وس ساه ودرېده کنې قسم د زه ډېر څوک ورکړلم. دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله یو مخ زبردست ده، ډېر ښکلی ویو ده. لایک شیر سبسکرایب مصطفی یا یې لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ پوه شولې. او حقیقت ته دا کار حتما در سره وکړئ. پښتون نفر چې د ما ویډیو ګوري حتما بیا در سره سبسکرایب کوئ، شیر کوئ، کومنټ وکړئ پوه شولې. چې د ناروې په اړه باندې نور ویډیو تاسو ته جوړې کړم زه. هوا ډېره بده هوا لګي خو دا د ما غږ به تا دا په ویډیو کې ایښو لکه به نه خو هوښیار وي بیا یې باید ویډیو سبسکرایب کړئ. والله ډېر یخه هوا ده. زه وم په ناروې کې بل نور شی نه ونه اوس هم په غرو باندې خالي واورې ده، لږ چې جګ غره نه دي په دغو واوره پرتې دي. دلته هم لږ لږ واوره شته. د هغه مخامخ هلته یو مخ ډېره واوره ده پرته ده. نو داسې کیسې دي په ناروې کې اوبه دي. دا ودروخو ټي وي و ته هم وروخو دا یې ټي وي ده. دا د ټي وي سیګنال ده که ماسک کې تلیفون ده د تلیفون وایي ښه راډیو د تلیفون مصطفی په دې شیانو باندې ښه خبر ده. پړکۍ دلته رالوی سوی ده ښه او د ماسک او دوی دغو شیانو سکول هم ویلی ده. او زه خو پخپله نوی راغلی یم ښه پوه شولې. بس یو نوی سیسټم ده او دا رقم تیږې یم غوړه کړې دي په دې ځای باندې پوه شولې. او دا رقم کیسې دي دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله یو مخ ښایسته ښایسته ځایونه دي او سیسټمونه دي پوه شولې. ډېر خوند ډېر. نو دوستانو راځئ دغه لوری هم لږ در وښیو پوه شولې. دا کمبې دغه لوری دغه د موږ بکسه ده، دې کې مې اوبه شی مې راوړي وو وامچوله ځینې ګرم مو سو ډېر بد یې زه ستړی کړم. دغه لور ته بیا دا رقم سیسټم ده پوه شوې. دا تاسو کتلی شئ. والله رښتیا ډېر بد یخ ده، ډېر بد یخ ده. دغه دی ناروې نور شی هم نشته کې دلته. دغه د یو خلک راپورته کېږي راښيي پوه شولې. انګریزان دې غرو ته ډېر راښيي.
نو دوستانو د ما ولاګ سی وو دغه غره تر خطلو پاړه او پوس ولې نو مو دغه د مطلب را وخت ورته او ډیر خوند وکړو پوس ولې اول خزه ډیر ستړی کړم خو وس ډیر زبردست خوند وکړو نو سیدا بیا درته چینل د سبسکرایب کړئ نور خو وخت ته غواړم د الله په امان د ما نور ویډیوګانې د در سره وی ګورئ د الله په امان